دلته الله رب العزت ایمان والو ته خطاب وکړو چې ایمان والو تاسو خو د حلال او د حرامو تمیز کوئ، تاسو خو مؤمنان یې، هغه که نه کوي خو کافر دي مشرکین دي، هغه که نه کوي نه دي کوي. ایمان والو تاسو خو د حلال او د حرامو په منځ کې تمیز او فرق کوئ، په دې اعمالو کې دې دپاره لوی دخل دی، لوی دخل دی. ځکه چې یو انسان حلال خوري نو د هغه چې څومره اعمال دی الله بیا قبلوي. دی وجه نه الله رب العزت سورة مؤمنون کې انبیاء ته فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، حلال خورئ پیغمبرانو، وعملوا صالحا، نیک عملونه کوئ. علما فرمایي چې یو انسان حلال خوري او بې نیک عمل کوي الله بیا قبلوي. ځکه د حرام خور سړي عملونه الله نه قبلوي. نو موږ او تاسو دا حکم دی چې کلو من طیبات ما رزقناکم، او دویم دا وشکروا لله، الله په نعمتونو باندې شکر ادا کوي. په موږ او تاسو باندې الله څومره احسانات کړي دي، څومره نعمتونه کړي دي. د شکر معنا دا ده چې هغه نعمت د الله د مرضی مطابق استعمالوه. مثلا ستا په بدن کې دا سترګې الله یو نعمت تعالی درکړی دی، نو د دې شکر دا دی چې دا په داسې طریقه باندې استعمال کړي چې څنګه الله غواړي. په دې باندې قرآن ته ګوره، په دې باندې جومات ته راځه، لارې ته ګوره، داسې ځای ته مه ګوره چې الله او د الله رسول پرې خفه کېږي. نو شکر دا معنا چې هغه نعمت د الله د مرضی مطابق استعمالوه. مال الله درکړی دی، په داسې طریقه باندې استعمالوه چې الله او د الله رسول پرې خوشحالیږي. دا د مال نعمت شکر دی. او دغسې حدیث کې راځي کله چې یو نعمت هغې نه وروسته الحمدلله ویوه، خوراک وکړي، اسکاک وکړي، الحمدلله ویوه، الحمدلله. دا قولی شکر دی. دی وجه نه الله فرمایي ان کنتم ایاه تعبدون، دا کارونه کوئ که چېرته تاسو خاص الله در عبادت او بندگی کوئ. ترغیب دی چې دا کارونه کوئ که نه، حلال خورئ او شکر د الله په نعمتونو باسئ. یا ان په معنا د ایز دی، حلال خوره، د الله په نعمتونو باندې شکر ادا کوه. ولې؟ ځکه چې ته خو خاص الله در عبادت کې مؤمن یې که نه، ته خو دا کوه، که نور څوک نه کوي ته خو یې کوه. دا معنی ده. نو دې وجې نه علما فرمایي چې په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې حلال خوړل، حلال او حرامو کې تمیز کول، او د الله په نعمتونو باندې شکر ادا کول، دا عبادت دی. او دا د عبادت افراد دي، دا عبادت دی. ګوره دا څه وړه خبره نه ده، دا عبادت دی. نو دې وجې نه حلال خوړل او د الله په نعمتونو باندې شکر. ابوالعالیه رحمه الله یو عالم تیر شوی دی، تابعی دی، د صحابو شاګرد دی. هغه وایي چې انی لارجو الا یهلک عبد اذا اجتمع بین نعمتین. زما د الله رب العزت نه دا امید دی، هغه وایي چې هغه بنده به هلاک نشي چې دی دوه کارونه کوي، یعنی د دوه نعمتونو په منځ کې جمعوالی کوي، دا دوه کارونه کوي. نعمت یحمد الله علیها، نعمت الله ورکړی دی، دی پې د الله حمد وایي، د الله شکر ادا کوي. دغه انسان به الله نه هلاکوي. وذنب یستغفر الله منه، بل هغه سړی دی چې ګناه ترې وشي فورا د الله نه استغفار او بخنه غواړي، هغه سړی به الله نه هلاکوي چې نعمت نه وروسته د الله حمد ادا کوي او د ګناه نه وروسته توبه وباسي، استغفار وایي. د دې وجه نه مالک ابن دینار رحمه الله دا یو بزرګ تیر شوی دی. یو سړی ول د حمال مزدور ته وایي چې دا د پړي والا په لار روان دی، الحمدلله استغفر الله، الحمدلله استغفر الله، الحمدلله استغفر الله، دا چغې وایي. مالک ابن دینار ورته ویل چې هلکه ته خو عجیبه ذکرونه جمع کې، الحمدلله مې استغفار مې. هغه ورته ویلي
چې یا خو نعمت دی یا ګناه ده. نعمت معنی الحمدلله وایم او ګناه چې دا کرانه شوي خو استغفار وایم که نه. نو مالک ابن دینار ځان ته ویل چې مالک ابن دیناره حمال افقه منکا دا حمال دا مزدور تا نه ښه پوهېږي په دې خبرو باندې افقه منکا دا تا نه ښه عالم دی ښه پوهه دی په دې باندې. خو انسان یا به نعمت او یا به ګناه په نعمت باندې الحمدلله ویو او په ګناه نه وروسته استغفار ویو. نو الله رب العزت دې د عمل کول توفیق را نصیب کړي.